دلته د مسلم ځان سره یاد کړئ زمونږ په دې پښتنو کې او تقریبا دا مسله به ارزي کې وي چې حج نه څوک راشي د عمرې نه څوک راشي نو اوبه ورسره اکثره لږې وي او میلمانه ډېر راځي نو هغه اوبه خلکو ته نه پوره کېږي نو بیا به د کور والا داسې کوي چې لږې د زمزم اوبه کړي او لږې ورسره نورې اوبه کړي نو اول دا مسله داسې کول جایز دي یا نه دي جایز یاري سره دا اوبه ضایع کېږي خو نه نو محققین علماو دا مسله لیکلې ده او د دې اثبات د یو حدیث نه کړی دی څه مسلمانان نوي مسلمانانو راغلي د ډېرې لرې علاقې نه چې بیا واپس تل نبي پاک علیه الصلاة والسلام سره مختلفې خبرې وکړي یو د اوبو مطالبه یې ترېنه وکړه چې څه اوبه راکړه نبي پاک علیه الصلاة والسلام اوبه